د وخت اهمیت، د ځوانۍ اهمیت، د مالدارۍ اهمیت، د دې ژوند اهمیت، د فارغه وخت اهمیت، د دې په اړه به تاسو ډېر نصیحتونه اورېدلي د علماو نه، د استادانو نه، د مشرانو نه، د مور او پلار نه. او مقصد دغه ټولو د نصیحتونو دا دی چې د دې هر څه نه فایده واخلئ، دا موقع بیا نه راځي. الله اکبر. زه څه اوږد نصیحت نه کوم دغې باره کې، خو صرف یو خبره تاسو ته ذکر کوم. یو واقعه ډېره عبرتناکه ده. امام ابن حجر رحمه الله دا خبره په خپل کتاب الاصابه کې کړې ده. دغه شان اصبهاني رحمه الله په معرفة الصحابه کې کړې ده، او امام ابن عبدالبر رحمه الله په الاستيعاب کې کړې ده. یو دوه کسانو او د دواړه ډېر غټ علما تیر شوي دي. د یو نومو سوید ابن غفله الجعفي، او د دې دویم نومو رحیل ابن معاویه الجعفي. دواړه د جعفي خاندان دي او د قوم دي. دوی دواړو اراده وکړه چې مدینې ته راشي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي چې د صحابیت ته شرف ورته میلاو شي. ځکه چې صحابي هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یې لیدلی، ایمان یې راوړی او په ایمان وفات شوی. نو دوی وایي چې ځو د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو چې بیا موږ هم په صحابه کرامو کې شمار شو. الله اکبر. دا دواړه رالو مدینې ته د دې دپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي. وی کله چې دوی رالو نو حین سوی علیه التراب، او یو روایت کې داسې راځي حین نفضوا ایدیهم من التراب. وی دوی چې مدینې ته راورسېدو نو صحابه کرامو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې خاورې اړولې. یا وی دوی چې کله مدینې ته راورسېدو نو صحابه کرامو د لاسونو نه، د خپلو لاسونو نه د قبر هغه خاورې څنډلې، رسول صلی الله علیه وسلم یې دفن کړه. الله اکبر. مقصد زما د خبرې دا موقع بیا نه راځي. دا ځواني، دا ژوند، دا وخت، دا عالم، د درس دا حلقه، د علم دا نشست، دا بار بار ګوره دا موقع نه راځي. دا کله ناکله دا موقع راځي. نو دا هر څه غنیمت وګڼئ. رب العالمین دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي، او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې دا خپل وخت قیمتي کړو، د هغه په بندګۍ کولو کې.